سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوشحاله یاستئ او صحت جامې به پر تن لرئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د اختر د مبارکۍ د عکسونو جوړول در وښیم. لکه څنګه چې موږ په واتساپ ګروپ کې یو رایګیري کړې وه چې موږ په دې ویډیو جوړه کړو، که جوړه یې نه کړو. نو ډېرو ملګرو ویلي وو چې په دې باندې ویډیو جوړه کړه چې موږ څنګه د اختر مبارکۍ عکسونه جوړولی شو. نو مخکې هم ما یو ویډیو په دې باندې جوړه کړې وه، خو د هغې راهیسې ډېر وخت وشو، برابر 2 کاله کېږي. او اوس لږ څه نوې طریقه باندې زه تاسو ته دغه د عکسونو جوړول طریقه وښیم، خو دا به انشاءالله د هغې نه ډېره ښه وي. راځو په دې کې څه پکار دي. د دې دپاره چې تاسو دغه عکسونه جوړ کړئ، اول به تاسو د ویډیو ډسکرپشن کې لاندې تاسو هلته به کلیک وکړئ. هلته یو لینک دی، د ټیلیګرام چینل لینک دی زما د ټیلیګرام. هلته به تاسو لاړ شئ، دغه پکسل لیب د پښتو پکسل لیب به تاسو ډاونلوډ کړئ. ګورئ، د دې انسټالولو لپاره به تاسو که چېرته انګلیسي پکسل لیب لرئ، تاسو د پلی سټور والا هغه به تاسو ان انسټال کړئ او دا به انسټال کړئ. دغه سور رنګ باندې پکسل لیب دی، سمه ده، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې دا ډاونلوډ کړو، ګورئ ما ته تاسو ته به دغه زما کلیک ښکاري په دې ویډیو کې، ځکه چې زه هر یو ته نښه نشم کولی په دې خاطر چې ویډیو بیا ډېر اوږدېږي. نو دغه کلیک به تاسو څارئ چې زه کوم کلیک کوم کوم وهمه صحیح ده، نو هغه به تاسو ګورئ. اوس کله چې دا صفحه تاسو ته راغله، اول به تاسو د دې سایز برابر کړئ. ګوره سایز لپاره په دې ځای باندې کلیک کوو، بیا راځو د عکس سایز باندې کلیک کوو. دلته به تاسو 1280 صحیح دی، دلته به انتخاب کوو 750 صحیح ده چې لږ برابر راشي. نو دغه سایز کې موږ اوس عکس جوړوو. راځو دویم کار په دې کې څه کوو، په دې ځای باندې کلیک اخلو او بیا د خالي صفحې باندې کلیک کوو. دغه عکس باندې کلیک کوو، دغه به ډیلیټ کړو له پازه نه، صحیح ده. نو موږ سره خالي صفحه پاتې شوه. اوس د دې لپاره چې موږ په دې کې یو بیکګراوند واچو، د بیکګراوند واچولو لپاره په دغه بکسه باندې کلیک کوو، بیا په شکلونو باندې کلیک کوو، بیا دغه شکل داسې کش کوو پورته، صحیح ده. بیا دا دې طرف ته کش کوو، بیا لږ د دې خوا وړو، دا داسې کش کوو، بېرته منځ ته راوړو، سمه ده. دې ته به دا به اوس ټیک علامه ووهو، بیا به راشو دې ته به دغه صفحه باندې په دې باندې به کلیک واخلو، بېرته په همدې بکسه باندې، او دې ته به یو رنګ ورکړو، رنګ باندې به کلیک واخلو، دا به چالان کړو او دې ځای کې به تاسو خپل د خوښې رنګ انتخاب کړئ. ګورئ، هر رنګ چې تاسو انتخابوئ نو هغه تاسو خپل خوښه ده، خو په دې رنګ کې لږ صحیح راځي. نو دغه رنګ به انتخاب کړئ، دغه باندې به کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخیستو، دویم کار څه دی؟ دویم کار دا دی چې تاسو به یو دانه عکس دی، زه به هم د دې لینک په ویډیو ډسکرپشن کې واچوم. دغه عکسونه به تاسو ډاونلوډ کړئ ځان سره، بیا به تاسو راوړئ. خو تاسو ګوګل نه نور هم ښه ډاونلوډ کولی شئ. په د ګالري څخه راوستلو باندې به کلیک واخلئ. دلته ما سره دغه عکس دی، دا زه راوړم ښه، دا به تاسو داسې راوړئ او دلته به دا دې باندې کټ کړئ، صحیح ده. دا به هم دې خوا نه پورته کش کړئ او دا به دې کې کټ کړئ. دا هم چې کله دلته راوړو، دا به داسې په دې کش کړئ، کله هم کش کړو، بیا په دې ځای کې لږ داسې نور هم کش کړئ، بیا به دا دې صفحې ته برابر کړئ چې مکمل په دې صفحه باندې راشي. که نه راتلو، دا به داسې ورته کش کړئ چې ټول صفحې ته ورسیږي، صحیح شوله. ښه، اوس راغی، اوس په تاسو په دې لاندې صفحه کې داسې راشئ دې خوا ته او رنګ کمزوری کول باندې به کلیک واخلئ. دلته به دا تاسو لږ کمزوری کړئ، سمه ده، مقصد دومره صحیح شو. له دې نه وروسته به تاسو دغه علامه باندې کلیک واخلئ. راځو بېرته به تاسو په دې ځای باندې کلیک کړئ، دا به کولف کړئ. کله چې کولف کړو، بیا به بېرته وځئ. اوس راځو دې دپاره به تاسو یو لیکنه راوړئ. لیکنې دپاره په دې قلم باندې کلیک وکړئ، بیا به په لیکنه باندې کلیک واخلئ، بیا په تغیرول باندې کلیک واخلئ. دلته به تاسو ولیکئ جی، صحیح ده. جیم چې کله ولیکل، بیا به سمه ده باندې کلیک واخلئ. بیا به تاسو راشئ دلته لیکبڼه باندې به کلیک واخلئ. کله چې به دې کلیک واخیستو، دې صفحه کې به تاسو لاندې راشئ تر اخر ته. دلته په 4 ژبو فانټونه دي چې پښتو ده، دري ده، همداشان عربي ده او انګلیسي ده، اردو ده. 15 ژبو باندې فانټونه موجود دي. تاسو به دلته د انګلیسي نه هم لاندې اخر ته راشئ تر څو دغه شکلونو ته به تاسو راشئ. دلته چې کله راغللی، دلته به تاسو هر خوښې شکل چې وي تاسو به هغه دلته برابر کړئ. ګوره، زه یو دغه شکل اخلم، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. ګورئ، دغه په دې کلیک واخیسته، دلته بیا سمه دی باندې کلیک واخلئ. بیا به تاسو دې صفحه کې داسې راشئ، سایز ته دا کرښه به داسې کش کړئ. دلته تاسو دا شکل بدلولی شئ. دا څنګه بدلولی شئ؟ دلته به تغیرول ته راشئ، اف جی، بیا به ایچ وهئ، بیا به وګورئ چې دا شکل تاسو ته صحیح دی. نو هر یو چې تاسو خوښو، مشکل نشته دی. دا به تاسو دغه داسې برابر کړئ، دومره اندازه کې چې څومره عکس غواړئ. زه غواړم چې دا عکس دې زما یعنې په دومره اندازه باندې اوسي، صحیح شوله. ښه، دا چې برابر شو، بیا به تاسو دې خالي صفحې باندې یو کلیک واخلئ. بیا به راشئ دلته دې ځای باندې، بیا به دغه لاندې اپشن باندې کلیک واخلئ، بیا به دا درې واړه سره
یو ځای کې مرج به کوي او غواړي دوه شیان سره یو ځای کړي اوکې. په دې چې کله کلیک واخیسته بیا به بیرته راشي دغه بکس باندې به کلیک واخلئ، بیا به راشي دې صفحې ته رنګ صفا کولو باندې به کلیک واخلئ، دا به رنګ صفا کړي. صحیح شو، یو کار موږ سره مکمل شو. بیرته به راشو دا به کلف کړو چې موږ سره ونه خوځېږي دا صفحه. ښه اوس دومره کار وشو. دویم راځو اوس په دې کې څه کوو، یو لیکنه اچو. لیکنې لپاره به تاسو دغه ځای باندې کلیک کوئ، لیکنه به راواخلئ، بیا به د قلم باندې کلیک واخلئ، دلته به تغیرول باندې واخلئ، دلته به تاسو ولیکئ خط به اوس لیکو، یعنې موږ لیکو کوچنی اختر وي که غټ اختر وي نو تاسو به هغه ولیکئ. دلته لیکم کوچنی، بیا به زه راشم دلته سایز ته دا به داسې غټ کړم، دې طرف ته به راشم سایز خپل اندازې ته تاسو نور ګورئ چې کوم ښه راځي پکې. بیا به راشئ لیکبڼو ته او دلته به تاسو دغه اول فونټ انتخاب کړئ. اوس زما خو دغه فونټ خوښ دی، مقصد دا فونټ زما د خوښې دی. تاسو وګورئ که کوم د خوښې فونټ وي هغه باندې تاسو کلیک وکړئ. دغه ما ولیکلو، دلته زه دې ته یو رنګ ورکوم ځکه چې دغه رنګ تور رنګ په دې کې ښه ښکاري، نو تور رنګ مې ورکو. اوس بیا راځم لیکنه انتخابوم، بیا دلته تغیرول انتخابوم، بیا دلته لیکم اختر، سمه ده او ښه تغیرول دغه فاصله مې ورکړله. بیا به راشم سایز ته، دا به ورته داسې غټ کړم سایز، او بیا به راشم لیکبڼو ته او دلته به تاسو دلته اوس دې ته فونټ خپل ورکړئ. نو دلته به مونږ کوم فونټ ورکړو، نو کوم چې تاسو خوښ وو هماغه فونټ دې ته ورکړئ. خو زه ګورم چې کوم پکې صحیح راتلو هماغه فونټ به ورکړم. ښه دغه پښتو ونوي فونټ برابر بولډ فونټ هم دی او صحیح دی. ښه دا ما دلته ولیکلو. اوس به ته رنګ ورکړو. ګوره رنګ ډېر مهم شی دی ځکه چې رنګ سپین رنګ وي اوس هغسې ښه نه راځي، مثلا دا رنګ ښه پکې نه راځي نو دا رنګ پکې ښه نه راځي. کوم چې ښه رنګ وي ښایسته رنګ وي هغه تاسو ورکړئ. دا ما رنګ انتخاب کړو. اوس راځم بېرته دلته یو بارډر دې ته ورکړم. وګوره دیوال باندې به کلیک واخلئ، دا به آن کړئ، کلم چې آن کړو دې ته به سپین رنګ انتخاب کړئ چې لږ ښایسته معلوم شي. صحیح ده، دا به لږ لاندې کړو. اوس بیرته دغه باندې به کلیک واخلئ، بیا به کاپي کولو باندې کلیک واخلئ، بیا تغیرول باندې دې کې به ولیکئ مبارک شه، سمه ده. ادم چې ولیکل د دې سایز به له دې ځای نه کوچنی کړو، دا به راوړو دلته او که نورې کوچنی کوئ هم داسې کولی شئ. صحیح شوله. ښه دومره خو دا برابر شو. اوس راځو نور لیکنه زه په دې کې اډ کوم. د دې لپاره به زه اختر باندې کلیک واخلم، بیا به کاپي کول، بیا تغیرول. په دې مې چې کله کلیک واخیستو اوس زه یو لیکنه لیکم، هغه ما ځان سره لیکلې ده، به راوړم دلته د ما سره په نوټ کې او دا به زه کاپي کړم. دا تاسو هر رقم لیکلی شئ چې کوم رقم تاسو لیکنه غواړئ هماغه پکې ولیکئ. صحیح ده، ما تیار ځان سره لیکلې ده، اوس چې سر نه لیکم وخت ضایع کوي. ښه دا اوس نو موږ سره ګډوډ وښایي. بیا به دا په کوم ځای کې صحیح کوو، دا به په لیکبڼو کې صحیح کوو. لیکبڼو ته چې راغلی تاسو به دلته هغه ګورئ چې کومه ښه لیکبڼه وه هماغه به تاسو ورته انتخاب کړئ. دغه لیکبڼه لږه صحیح ده، د 37 نمبر. اوس د دې سایز ډېر غټ دی، راځو سایز ته، سایز یې برابروو. دا سایز دا به داسې کش کوئ چې تر څو ښایسته برابر شي. دا سایز نور هم وړوکی کوو او دا دلته لګوو، سمه ده. ښه نو دا اوس تاسو ورته خپل د دې رنګ هم تغیر کولی شئ. رنګ تغیرول چې کوم کاپي کړي هماغه هر څه په اپلای کېږي، سمه ده. چې تاسو بیا دې ته فکر وي چې وایي به دا څنګه زموږ بارډر تیار اخیستی دی، دا بارډر د دې نه لرې کوم ځکه خط ډېر کوچنی دی او دې ته زه تور رنګ ورکوم چې ښایسته معلوم شي. ښه دا هم برابر شو. اوس راځو دلته ما په یو دغه کې داسې لیکه ورکړې وه، لاندې یو کرښه وه، هغه کرښه اوس ورته راوړو. نو دا به تاسو د شکلونو باندې کلیک واخلئ، دا شکلونه به راوړئ. دلته به تاسو دغه شکل دې ځای ته برابر کړئ. ښه دا شو، دې ځای ته ما برابر کړو. بیا به تاسو دا به لږ داسې کوئ، ډېر نه لږ، ډېر لږ، صحیح ده، 15 او دا به تاسو بیخي صفر کوئ او دا به تاسو دا به تور رنګ انتخاب کړئ او دا دیوال غټوالی به تاسو 3% یا 3% برابر ده 3% انتخاب کړئ، دا به کلیک کړئ. بیا به تاسو بیا هم کلیک واخلئ. اوس راځو د دې دا خط چې دی دا تاسو که ټول صفحې نه تاوئ بیا ټول صفحې ته ورسوئ، که تاسو نیم کوئ بیا به تاسو نیم کټ کړئ. هلته بیرته بکسه باندې کلیک واخلئ. ګورئ ویډیو اوږدېږي خو تاسو ښه په طریقه زده کوئ. عکس پرې کولو باندې به کلیک واخلئ، دلته به دا انتخاب کړئ او دا به تاسو دا انتخاب کړئ. اوس راځو د هغه کوم دغه چې دی دا موږ پاکوو، دا اضافه خط او خپل اندازه پرېږدو څومره چې برابر وي. دا برابر شو. دا په دې ځای باندې کلیک وکړو، بیا په دې ځای باندې کلیک وکړو. ګورئ دا هم برابر شو. اوس راځو یو بل دانه دغسې کرښه اخلو هغه د نوم دپاره چې نوم پکې ولیکو. نو دلته بیا شکلونه انتخابوو، دلته دا بیا راځو، دلته دا دې ځای ته برابروو. صحیح دی، دا په دومره اندازه کې کړو چې مناسب راشي او دلته به دا پرېږدو. دلته به دا یو 15% دا هم
5% یا لږ ډېر صحیح ده څومره چې تاسو غواړئ دومره فیصد ما وکړو دا به بېرته داسې تش کړو دا به تور رنګ انتخاب کړو او د دیوال غټوالی به 3% دا هم برابر کړو دا به لږ څه داسې کړو چې دا نوم پکې برابر راشي او داسې به لږ کش کړو دا به اوکې صحیح شو دا هم برابر شو دا به یو ځل کلف کړو چې موږ ته مشکل جوړ نه کړي دغه یو به لږ دې طرف ته ویسو دلته هم یوړو دا به هم کلف کړو کله چې کلف کړو دا خط به هم کلف کړو چې موږ ته بیا ونه خوځېږي صفحه کې ښه دا دی برابر شو اوس راځم دې ته یو عکس راوړم ښه اوس د ګالري څخه عکس به راوړئ تاسو کله چې راغلی تاسو زه ګالري څخه یو عکس راخلم دغه زموږ د ملګري دی دا عکس به تاسو راوړئ ښه دا عکس تاسو راوړو دا به دلته راوړئ دې ځای باندې به ودروئ بیا به تاسو دغه شاته کول باندې کلیک واخلئ صحیح ده ګورئ څومره ښایسته دغه عکس په دې کې برابر شو که چېرته تاسو غواړئ دغه عکس ډېر نږدې دی یا ډېر لرې دی نو بیا به تاسو بېرته مخته کول باندې کلیک واخلئ دا عکس به لږ کوچنی کوي بیا به شاته شي او که چېرته داسې غټ کوي بیا به نږدې شي نو دا به زه اوس بېرته شاته کول او دا دې صفحه کې ښایسته ډیزاین برابر شو ښه دا هم وشو اوس راځم یو لیکنه کوم د دې نوم لیکم په دې کې نو راځم دا تغیرول او دې باندې لیکم د دې نوم مدثر صحیح ده دا د دې نوم شو دلته نوم دپاره به بیا تاسو دغه لیکبڼه انتخابوئ ځکه دا لیکبڼ ډېر مهم دي د دې چې دا فونټ دی او د خط سټایل دی نو دا به د پښتو لیکبڼه انتخاب کړو پکې چې کومه پکې برابر راتلله همدا به ورته انتخاب کړو دا به لږ غټ کړو د خط دا خط رنګ به ورته بدل کړو او رنګ به هم تور رنګ انتخاب کړو نو دا د دې عکس دا د موږ سره ډیزاین مکمل ډول برابر شو ګوره تاسو په دې کې نوټس هم ښایسته جوړولی شئ دا خو ما یو مثال دپاره جوړ کړو تاسو دې کې زبردسته جوړولی شئ د دې نه ښه جوړولی شئ خواري پکې وکړئ صحیح ده زه یو دانه بل شی پکې اضافه کوم له ګالري نه چې دا هم که پکې ولګوئ نو ډېر به ښایسته راشي دا تاسو خپل ډیزاین بیا پکې برابروئ چې کوم ښایسته راتلو نو څومره ښایسته کوو هومره شیان پکې برابرولی شئ صحیح ده نو دا د موږ سره دغه ډیزاین په دې ډول برابر شو نو تاسو دې کې څومره خواري کوئ هومره به لا ښایسته راځي دا یو مثال و زه تاسو درکړو نو ملګرو دغه طریقه ده د دې زه به تاسو سره دغه ډیزاین هم شریک کوم که چېرته غواړئ تاسو دغه ډیزاین استفاده وکړئ دغه ډیزاین په پروجیکټ په ډول زه تاسو سره شریک کوم چې صرف به تاسو عکس پکې اچوئ نور به هر څه برابر وي خو پکسل لیب د لارې به تاسو پکې اچوئ سمه ده نو ملګرو که چېرته تاسو دغه ډیزاین خوښ شوی وي ویډیو هم خوښه شوې وي اوس هم ترې زده کړي وي ذهین افیشل یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ د دغه شانتې ښایسته ښایسته ویډیوګانو دپاره او راتلونکي به هم تاسو د فایدې ویډیوګانې جوړو نو تر بلې ویډیو په خدای سپارم د الله په امان